سلام دوستانو، ارشیف پادکاسټ ته راغلاست. زه جهانګیر خان یم. نن موږ راغلو د ملي منافعو د خپلو ګټو د خپل د هیواد په ګټو په تاریخچې باندې موږ راغلو. دې په اړه باندې موږ تاسو ته نن ویډیو جوړو. دې تاریخچه موږ تاسو ته بیانو چې دا چیرته شروع سو، چیرته و او چیرته نه و، او په ضمن کې په آخر کې زه تاسو ته ووایم چې تاسو له خوا نه لیږل شوي ښکلې ویډیوګانې تاسو خوبانو له خوا نه هغه موږ تاسو ته په آخر کې نشرو او تاسو یې لذت ترېنه ویسئ. زه چې زه د ویډیو او د ملي منافعو د ملي ګټو په هغه باندې شروع کوم. د ملي ګټو اصطلاح په لومړی ځل په اروپا کې مطرح شو او له همغه ځای ټولې نړۍ ته انتشار وکړ. د ملي ګټو د مفهوم پیدایښت د اروپا په دریو مهمو سیاسي تاریخي بدلونونو سره یو ځای مخته راغلی دی. اول د متمرکزه مطلقه پاچاهي حکومت د ملي حاکمیت د اصل پیدایښت د مستقل نهاد په حیث د دولت ظهور چې د ټولنې استازیتوب کوي. پورتنی درې بدلونونه د فیوډالیزم، د انقراض، د پانګوالۍ او د دولت د اړیکو څخه سرچینه اخیستې ده چې د پانګوالۍ اړیکې په اروپا کې په 14مه پیړۍ کې شکل نیولی او په 18مه پیړۍ کې د خپل اوج ته رسېدلی چې صنعتي انقلاب زمینه مساعده کړې. د ملت د مفهوم پیدایښت د پانګوالۍ د اړیکو محصول او زیږېدنه ده او د ملت د مفهوم ته پیدایښت مخکې ستر ټولنیز واحد همغه کلاسیکه اصطلاح یعنی قوم و. دوهم عامل چې د ملي ګټو د مفهوم په پیدایښت کې اساسي رول درلود د دولت ظهور و چې یو مستقل نهاد د یو د ټولنې د استازیتوب کوي. په اروپا کې په منځنۍ پیړۍ کې دولت مفهوم یوازې د کورنۍ او ملکیت څخه بیل نه و. بیا د مطلقه پاچاهي او متمرکز دولت جوړښت رامنځته شو چې د پاچاهانو ځانونه د ټولنې استازي ګڼل. دولت د 1813 پیړۍ انقلابونو یادونو مطلقه شاهي نظامونو ته صدمه رسول چې په پایله کې دغه مطلقه نظام په خپل ځای نوی نظامونو ته پرېښودل چې پاچا کاملا د ټولنې استازی نه و بلکې د پارلمان د ټولنې استازیتوب کاوه. 18مه او 19مه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې او 20مه پیړۍ کې د نړۍ په نورو برخو کې د ملیت او ملي ګټو د شکل نوی نیولو عصر دی. په ډېرو برخو کې دولت د سیاست او مخې د ملي ګټو په چوکاټ کې مطرحه ځینې وخت د ملي ګټو کلمه او اصطلاح ډېره ګونګه وي چې دولت د پالیسي او سیاست جوړونې او د ملي ګټو سره یې د اړیکه پیدا کول ستونزمن کار وي ځکه چې د ملي ګټې د ملي اقتدار سره نیغه اړیکه لري. دواړه کلمې قدرت او ګټې چې د ذهني اړخ لري په سختۍ سره کولی شو چې داسې یو معیار پیدا کړو تر څو د قدرت او ګټو ارزونه او سنجش ورباندې وکړو. دوستانو، ځینې وخت د ملي ګټو اصول ثابت د بدلون وړ نه وي، ان د حکومتونو بدلون سره هم کوم بدلون نه قبلوي. د بیلګې په ډول د شوروي اتحاد د تزاري روسیې د بهرني سیاست یو رنګوالی دی ځکه کرملین د مارکسیزم لیننسم د ایډیالوژي په بنسټ هماغه بهرنی سیاست او مخې تعقیب کولی چې تزاري روسیې هغه د خپل ملي ګټې قبول کړې وي. ټول سیاسون په بهرني سیاست کې یو ډول ملي ګټو ته اعتقاد نه لري. د استعمار په دوران او عصر کې یو شمېر استعمارګرانو د استدلال کاوه چې د مستعمرانو ساتل زموږ د ملي ګټې ساتلی شي، خو د دې پر خلاف یو شمېر نور بیا د خپلو مستعمرانو د استقلال په ورکولو د خپلې امپراتورۍ بارم، عزت، اقتدار او ساتنه لیدنه. د بېلابېلو استعماري دولتونو کړنې او دوهم نړیوال جنګ وروسته د همغه چارچوب په داخل کې تجلیل او تجزیه کېږي. د ملي ګټې د ملي مصلحت او د ملي اقتدار سره نږدې اړیکې لري یا د درې واړه پدیدې د بهرني سیاست په جوړښت او کامیابي کې اساسي رول لري. په انساني ممکنه ده په خپل شخصي ژوند کاملا آرام او اسوده اوسي، خو که چیرې هیواد یې د زوال، فقر او بحران سره مخامخ وي خامخا باید آرام شخص د زوال لور ته ځي. خو که یو هیواد د آرام او اقتصاد له نظر په خپل ځان بسیا وي، نوموړی د هیواد په داخل کې په هغه وګړي چې ناچاره او فقیر دی د مملکت د ښه وضعیت په سبب د هر عمرو د فقر څخه خلاصون مومي. د سیاست د علم عمده اصول په اوسنۍ موډرنه نړۍ کې د ټولو هیوادونو د ملي ګټو پیژندنه د یو اصل په حیث پیژني. یوازې د یادو ګټو ښه پیژندل دي چې یو هیواد یې د نورو هیوادونو هم د ځان لپاره خوښوي ترڅو په نړۍ کې دوامداره خوشحاله ژوند ولري. د ملي ګټې د واقعیت خوښونکي له نظره باید څرګنده او روښانه وي ترڅو د نظر لرونکي د بهرني سیاست جوړونې او د تشخیص کړي چې یا د هیواد د ملي ګټو کومې دي.
له نظري پلوه لومړی ځل د چارلس بیرا د ملي ګټو مفهوم په بین المللي اړیکو کې شامل کړ. دا مفهوم د مورګنټام په نظریه کې د بهرني سیاست په تجلیل کې داسې پیدا کړ چې وروسته د اروپایي او امریکایي هیوادونو په خپل عملي سیاست کې ورته اهمیت ورکړ. د عمومي مصلحت مفهوم په یوناني فلسفه کې د مهمو ارزښتونو څخه د افلاطون خپل مرام داسې بیان کړی چې ټولو وطنوالو نیکمرغي باید یو ډول تأمین شي. دا د خپل نظریې او اندېښنې اساسي وټاکه. ارسطو هم د ملي مصلحت مفهوم ته اهمیت ورکاوه او د دوو سیاسي نظامونو تشخیص معیار ملي مصلحت ټاکلی و چې یو ښه او بد حکومت سره بیلولی شي. د ملي ګټو د ارزونې په صورت کې د ملي موخو او د ارزیابي په شکل د ملي ګټو د مراتبو د سلسلې سره مخامخ کیږو په دې معنی چې په هر عصر او دوره کې چې دولتونه د ملي ګټو لومړیتوب سره مخامخ کیږي. د وخت په تیریدو او نړیوال وضعیت په بدلون سره د ملي ګټو لومړیتوب هم بدلون مومي. د فرانسې لپاره د راین سین چې د جرمني هیواد یرغل په وړاندې یو خنډ او د فرانسې لپاره حیاتي ګڼه شمیرل کېده. فرانسې په 1919 کال څخه وروسته د ملي ګټې په اروپا کې د خپل موقعیت او ځای په تثبیت کې لیدله چې په نوموړې موخې ته رسېدل یې د جرمني هیواد